دا د فرانس په سرحد پاریس کې د نومبر پر 18مه ورځ تر سپېدو وړاندې د پولیس او پوځ ګډ عملیات دي چې د نومبر پر 13مه نیټه په دغه ښار کې د خونړیو ترهګرو بریدونو تر شا د ککړو کسانو د نیولو لپاره روان دي. پولیس وايي په دغه چاپه کې چې د سینټ ډیني ضلع کې پر یو اپارټمنټ ترسره شوه 2 مشکوک کسان وژل شوي چې یوه پکې ښځه وه چې د پولیس په خبره خپلی ځان والوځولو. دوی 15 نور مشکوک کسان هم نیولي دي. په پاریس کې د نومبر پر 14مه په وسلوالو بریدونو کې 129 کسان وژل شوي او نږدې 400 ژوبل وو چې پکې څه باندې 50 تر سختې درملنې لاندې دي. په هغه شپه د موسیقۍ په یو تالار، یو رستورانت او د فوټبال پر یو لوبغالي ډزې، بمي بریدونه او ځان وژونکې حملې وشوې. د بریدونو له موقع د ترلاسه شوو ویډیوګانو ښکاري چې د باتکلان تیاتر په کانسرت کې موجود خلک له یارې منډې وهي او شاته د درنو ډزو غږونه هم اوریدل کیږي. له هغو بریدونو روغ راوتي کسان پر دوی د تیر شوي ناتار کیسې کوي. کله چې مو ډزې واورېدلې فکر مو کاوه چې پټاخي الوزي، خو مخ چې مې ورواړولو 2 ځوانان چې تر 25 کلونو یې عمر زیات نه ښکارېدلو کلاشینکوفونه یې نیولي ول. پر موږ یې غږ کړ چې پرېوځئ. زه تر نورو خلکو لاندې شوم او ناتاره ډزې راباندې وکړې، خو کله کله به یې ودرولې. د بریدونو په غبرګون کې نړیوالو مشرانو د حملو غندنه وکړه. د دې ترڅنګ په پیښه کې د مړو ژوبلو سره د پیوستون ښودلو لپاره د نړۍ په لر بر کې د فرانس سفارتونو ته خلک ورغلل او د ګلونو ګېډۍ او شمعې یوړلې. د نومبر پر 14مه د اروپا په لر بر کې خلکو له مړو ژوبلو سره د پیوستون ښودلو لپاره د 1 دقیقې چوپتیا ونیوله. د فرانس ولسمشر فرانسوا هولانډ هم د برید په ځای کې له ګڼو خلکو سره د ویر چوپتیا ومانځله.